سلامونه نیکې هیلې ټولو افغانانو ته. افغانانو نن بیا زموږ استاد یو عالم صاحب چې شهید شو او بیا به یوه ورځ موږ او تاسې لایف به وکړو، ویډیوګانې به وکړو، پوسټونه به وکړو. سبا له بیا د بل انتظار به کوو چې بل داسې عالم د کار سړی بیا راته شهید کړي. بیا به بله ورځ به بیا به ورور صاحب مهربانه پوسټونه کوو. موږ همدې ته ناست یو، بس لایف وکړه، پوسټ وکړه، یو دوه ورځې ماتم وکړه، بس خبره ختمه. افغانانو خبره دا ده چې موږ او تاسې د کم غیرت خبرې کوو، د کم پښتو خبرې کوو، د کم تاریخ خبرې کوو. نن او تاسې وګورئ چې په یو توری په امریکا کې وژل کېږي، توری چې کافر دی او د هغې سره په لکاو توران ودرېږي او راوچتېږي د امریکې په خلاف وانهیي، او همداسې ورسره نور امریکایان سپینیان هم راوچتېږي. خو زموږ ستاسې په وطن کې د بده مرغه 43 کالونه دغه ډرامه او دا فلم شروع دی، خو موږ او تاسې هر یو د ځان ځان غم وړي وو، هر یو د ځان ځان غم وړي. اوس په حکومت کې خو ګورو چې وروره په حکومت کې حکومت د چا نه جوړ دی. ښه خلک به هم پکې، داسې نه چې یو فیصده 2% به پکې د اخلاص والا ایماندار خلک به هم پکې. حکومت د CIA د ایجنټانو نه جوړ دی، د ISI د ایجنټانو نه جوړ دی او د ایران د ایجنټانو نه جوړ دی. نو زه چې ماته وایي چې ستا حکومت د دغه شان د خلکو نه جوړي، هغه به ستا د خلکو یا ستاسې د کم د کار خلک چې دي، که هغه عالم وي که هغه سیاستمدار وي، هغه به ستا څه تحفظ وکړي او به ستا څه ساتنه وکړي. اوس ښه معلومات دی چې دغه د کار خلک ټارګټ کېږي، دغه شهیدان کېږي، خو حکومت همقه خپل ځوانې ناست دی. وروره په ار کې وروره صاحب مهربانه یو څو راغونډ شوي دي، خپلې مزې دي صاحب مهربانه، چایونه دي او کبابونه دي، او وروره صاحب مهربانه یې شو مشرت دی. هغې د ولس یا د داسې عالمان یا د داسې وطن پرست خلکو څه پروا ساتي. او افسوس زما په دې راځي چې موږ او تاسې نه یقین وکړئ، موږ او تاسې نه بنګالیان ښه دي، موږ او تاسې نه انډین ښه دي، موږ او تاسې نه پنجابیان ښه دي، موږ او تاسې نه تورین ښه دي، موږ او تاسې نه هر یو قوم ښه دی. هغه اسلام او اسلام خبرې بیلې دي، خو موږ او تاسې نه هغې غیرت هم لري، هغې په خپلو خلکو خفه کېږي. تاسې ماته دا ووایه چې په ټول بنګلادیش کې تاسې ماته یو ایجنټ وښیوه چې دا پردي خپل وطن ته خیانت کوي. مات ګوټ بنګلادیش دی، ولا د سرکونو په سر سملي، خو د خپل وطن سره خیانت نه کوي. همدغه شان انډین والا دي چې 50% دې په سرکونو باندې وده کېږي، خو چې سار شي وایي شکر الحمدلله اپنا دیش ہے. همدغه شان پنجابیان هم نور منګه پښتانه افغانان چې یو نه وروره د خپل وطن سره مینه لرو، نه د خپلو خلکو سره مینه لرو، هسې چټي په چټي خبرې دي، هسې چټي په چټي مسلماني ده او دین دی او اسلام دی او دا دی او هغه دی. قسم دی چې د هر شي نه من خلاص یو. هسې په خوله باندې هغه یو مسلمانان یو بوسلمانان، موږ بوسلمانان یو، بوس یو ټول بوسونه جوړ شوي یو. په دې وطنونو کې تاسې اول تا وګورئ چې په دې یوروپ کې، برطانیا کې، فرانسه کې، ایټالیا کې، بلجیم کې، جرمني کې، په هالینډ کې، په اتریش کې، په سویټزرلینډ کې، په ناروې کې، امریکا کې، کاناډا کې، استرالیا کې په لکاو افغانان ژوند کوي که نه کوي. همداسې دوبۍ ته لاړ شي، ابوظبي ته لاړ شي، همداسې لاړ شي سعودي لاړ. ستاسې عالمان پوه خلک د حق خبره د افغانستان دپاره نه کوي، خاموشه ناست دي، په پیسو باندې سره شوي لکه سړی چې ډېر وږي او بیا ورور هر شي خولې ته ورچوي. تاسې ما ته ووایه چې په دې انګلینډ کې څومره عالمان اوسېږي، په دې فرانسه کې څومره اوسېږي، په دې امریکا کې څومره اوسېږي. د ګوته په شمار بچې ته یو نیم کس راپاسېږي. قسم دی که دې هغه فیسبوک ته راځي، هغه میډیا ته راځي چې د وطن دپاره یو مبارزه یو دغه وکړي. تاسې نن هم دلته وبه ګورئ، سبا نه بر سبا له موږ دلته په لندن کې مظاهرې نه وړي. زه به تاسو ته ووایم چې افغانان څومره راځي مظاهرې ته. 80,000 افغانان صرف په لندن کې ژوند کوي، په لندن ښار کې. نور ښارونه خو بیا راته ونه یم خالي، د لندن په ښار کې 80,000 افغانان دغه کې ژوند کوي. نور ښارونه تقریبا 1.5 لک افغانان په دې انګلینډ کې ژوند کوي. خو چې کله د افغانستان خبره شي تاسې به وګورئ د ګوتو په شمار به دې ولاړي. دا د وطن سره مینه ده. آیا موږ نه دا توران بهتر نه دي؟ آیا موږ نه دا بنګلادیشیان بهتر نه دي؟ آیا موږ نه دا انډین بهتر نه دي؟ آیا موږ نه دا پنجابیان بهتر نه دي؟ چې زموږ په وطن کې سور ور بل دی، سور ور.
او دغه په خارج کې چې اوسېږي په خارج کې خدای رسیله که الله مو بخي ځکه بېغیرته سړی الله نه بخي بېایمانه سړی چې د وطن سره مینه نه لري که نه هغه به خدای پاک مردار د دې دنیا نه بی پوه شئ دا د قرآن دغه دی تاسې خدای راسي چې د دې یوروپ نه د دې امریکې نه د دې استرالیا نه د دې ټول یوروپ نه دغه ټانګونه توپونه دا خبره ما مخکې هم کړې د خدای بلا دا بارود لاړه ستا په افغانستان کې ستا په ماشومانو ستا په وطن باندې بمباریانې وکړي دې راووته چېرته دې سرکونو ته دې راووته ولې دا خو قانوني زموږ حق دی چې راووځو چې ولې زما په وطن کې بمباري وه زما په وطن کې جنګ کې مګر هم دې صرف پونډ ته یې پرېږده چې پونډونه وګټي دې صرف پرېږده ډالر وګټي یورو وګټي وروره ریال وګټي وروره دا نورې پیسې وګټي نور هېڅ شی نشته زموږ ایمان زمونږ تاریخ زمونږ افغانیت صرف پیسه ده حکومت وروره حکومت چېرته دی حکومت داسې نشته چې ټوکې ټقالې دي وروره صاحب مهربانه اوس ما مخکې هم دغه ویلې چې دغه حکومت کې دومره دې نشي کولی چې یو 10,000 ملي اردو والا لکه دغه شان عالمان دغه مخکې چې نیازی صاحب شهید شو یا قهرمان صاحب یا بارکزی صاحب یا صاحب مهربانه ریحان صاحب د دغه شان خلکو ته د امنیت دپاره یې وساتي دا 4 لکه زموږ ملي اردو والا ټول جنګ کوي په دې کې خو به یا 50,000 جنګ کوي یا به 1 لک جنګ کوي دا نور څه شی کوي خو دا قصدن دی دا دغه کوي قصدن دی صاحب مهربانه دا خلک وژني قصدن وروره د غاصب زورواکې غصبګر وطن پروش هېڅ هم نشته هغه سپینه کوتره ده په دې کابل کې راته یو ګرځي هغې ته څوک ګوتې نه وړي خو زما د حق علم زما د حق علما زما د حق قاري زما د حق سیاستمدار چې د قهرمان صاحب یا د بارکزي صاحب په شان دي او یا د ریحان صاحب په شان دي هغه د وطن خبره کوي هغه وروره شهید کېږي د منځه ځي نو د دې مطلب دا دی چې دا حکومت ورسره یو ځای دی دا حکومت دې سره یو ځای دا کار کوي ځکه که دا حکومت یو ځای نه وی د خلکو تحفظ او د خلکو ساتل چې دا د حکومت ښه کار دی خو دا هغه خو نشي ساتلی دغه عالمان خو وساته که نه دغه شان دي د کار خلک رانه څنګه شهیدان کېږي افغانانو قسم درته خورمه چې دا په دې نه کېږي چې موږ ګوره اوس که موږ خاموشه پاتې شو هم په لانجه اخته یو که خاموشه پاتې شو به ته لایف رانلې تا ویډیو ونه کړه وروره د پلانې شی شو بستانې شی شو که لایف راځو موږ د لایف پیدا څه شی چاته یې وې چاته دا خبرې کې هغه یې اوري خپله خوله ستړي کړو صاحب مهربانه خپل وخت ضایع کړو خو چاته دا خبرې کې ټول وروره صاحب مهربانه د ټولو علما نه ښیم ملا وروره خرج شوی دی ملا وروره خرج شوی دی سیاستمدار هم خرج شوی دی وروره دا ټول وروره خرج شوي دې ټول ما تاسو ته مخکې ویلي چې دا یوروپ د علماو نه ډک دی د افغانستان د پوی خلکو نه ډک دی د وطن دپاره کار نه کوي قسم درته خورم چې وطن دپاره هېڅ خاموشي ده د وطن خبره چې راشي دې وروره یو قنچ کې کینی او هغه بې اتفاقیانې په دې اروپا کې همدغه خلکو جوړې کړي همدغه هغې ځینې دا مردار مرض دلته هم راوړی دلته هم وروره دغه زمونږ کوم هلکان چې دي کم ځوانان چې د اروپا ته راغلي د همدې د لاسه در په در ګرځي د همدې ملایانو د لاسه همدې د دې د افغانستان د ځان ته چې د آباد مجاهدین وي او د آباد ځان ته سیاستمدار وي د همدې د لاسه دلته تباه و برباد دي په دې اروپا کې ځکه چې دې د وطن ما ته څه ویلی چې زموږ نه بنګالی شرافت لري زموږ نه انډیا والا پنجابی دغه ټول ښه دي ته راشه وګوره پنجابیان څومره منظم دي په دې دغه کې په دې اروپا کې کم دي چې پنجابی دی ته وګوره جومات به منظم وي وروره کمیونټي به منظمه وي صاحب مهربانه د مړي د ژوندي د هر شي ځای به معلوم وي خو زموږ د پښتنو که په لر کې دی او که بر کې دی د خدای په قهر که کړی دي ټول د بې اتفاقۍ وروره بوی د خولې نه راځي کار اخلي کار کوي چې څوک کار کوي زموږ ځوانان د وطن دپاره کار کوي مبارزه کوي د هغې مخه نیسي زه به راته دا اوس وښیم سبا نه بل سبا په لندن کې جلسه ده زه به یې راته بیا وښیم چې څومره افغانان څومره د کار کسان راغلي زه به یې تاسو ته بیا په ویډیو کې وښیم که ژوند و انشاءالله هلته بیا دغه لایف وکړم خو خبره دا ده افغانانو چې په دې وانه نه کېږي یو ملي قیام پکار دی ملي قیام ما راته ویلې چې یا خو وروره ټول مړه شو او یا وروره د دشمن ختم کړو تاسو روزانه یو وروره دای شهید کو دلته بم وچاودېدو هلته بم وچاودېدو او یو 2 ورځې به ماتم وکړو صاحب مهربانه څه به هم کرونا وژني څه به هم بمونه وژني وروره په لکاو خلکو باندې ملاړ
که چېرته موږ یو ودرېدو او یو ځل مې ویلې چې موږ یو 15 لکه شهیدان ورکوو ته وګوره چې دا وطن جوړېږي که نه جوړېږي دشمن هم راته ښه معلوم دی ځایونه هم راته ښه معلوم دي خاموشي ده بیا وایي ته څه د جنګ خبرې کوې ولې ته جنګ چې وروره زما بېګا د سبا له مې وژني بله ورځ مې تباه کوي بربادۍ مې خوره دې نه دا خبره چې ورشم یا به دا دشمن ختم کړه یا به ما د منځه ویسې ختم به مې کړي دا خدای چې په افغانستان کې زموږ داسې خلکو ته امنیت نشته داسې خلک نه ساتل کېږي د عام ولس به بیا څه دغه وي عام ولس به بیا څوک څه وساتي دا وروره ټول یو ډرامه او دا ډرامې اصلي کلاړي چې دی کوم ځای کې ناست دی هغه وروره په پاکټ کې ډالر راځي 3-4 تقسیمه کېږي سیا مهربانه دغه ولس دغه وروره ستا شیدانېږي د کار کس که هغه په هره دغه کې وي هغه د منځه ځي د هغې د پوښتنې څوک نشته منګه وروره سیا مهربانه دلته وروره ځانونه هم نور ستړي کړه ځانونه هم په خدای رسېده چې ستړي کړه د خلکو به کنځلې بدې ردې وروره د خلکو دشمنیانې مغسې په سیا مهربانه په خپل سر وانې تاسې ما ته دا ووایئ چې دا څوک مبارزه کوي اول د دې حکومت نه دا سوال وکړو چې دغه څوک مبارزه کوي دغه د وطن دپاره آیا یو ورځ یو سفیر ټلیفون کړی دی ته چېرې کور دی ودان آیا یو ورځ یو د حکومت غټې چارواکي ورته ویلي دي چې راځه په دې سفارت کې د پروګرام نیولی دی چې راځه کور دی ودان صاحب مهربانه ته خو د وطن دپاره مفته مبارزه کوي خلک د ټي وي چینلونه جوړوي په لکه په میلیونها ډالر پې لګوي وروره صاحب مهربانه پای کې دا کوي دا مفت ټي وي دی وروره د حکومت دپاره یا د بل دپاره یا د بل دپاره دغه وروره دغه کوي مبارزې کوي د وطن دپاره هېڅ پوښتنه نشته دلته وروره ټوله زور واقع ده ټول وروره یو قسم ټول فساد دی وروره د فساد نه ډک دی دغه حکومت کې خلک ناست دي زما مخکې هم د دې خبرې وضاحت وکړو چې د ټول خلک نه ښیم خو اکثر لی دا هغه خلک دي که زموږ هر یو طرف ته و جنګیار طرف ته دا وروره په دې کې ټول پردي ایجنټان ناست دي زموږ نه بنګالیان ښه دي زموږ نه وروره انډین والا ښه دي پنجابیان ښه دي هغې وطن سره مینه لري هغې خپلو خلکو سره مینه لري زموږ نه ژوند بدتر دی ته راشه وګوره په دې لندن کې چې دا خلک اوسېږي په دې امریکا کې چې دا خلک اوسېږي صاحب مهربانه بنګلې دي په کابل په افغانستان په نورو ولایتونو کې او د بنګلادیشي ورشه هلته به وروره صاحب کور به هم نه وي د انډین ورشه هلته بیا کور هم نه وي وروره په سرکونو به سملي وایي شکر الحمدلله چې موږ له خدای په خپل وطن ناکړی دا موږ قسم په خدای دی چې تباه او برباد یو عملونه هم صحیح نه دي دغه هم صحیح نه دي پیا مهربانه دا کرونا چې راله څومره ډرامې چې جوړې کړي یو د یو ځای نه راودې شیانو ته ډېر ناست دي دا د کافرو وانې خدای پاک تبۍ راوسته او دا کافرو ته خدای به تباه او برباد کی او دا په کافرو وانې عذاب راغی نن عذاب خو په تا راغلی چې ته مسلمان یې په تا وانې ولې عذاب راغی زمونږ علما زمونږ قاریان دې شي ته پرېږده بس دې شي ته پرېږده چې لږه خبره دې دغه وکړه ټاپه ورسره داسې مهربانه در وانې ولګوي لاړې کافر شو ملحد شوي بل شی نشته د کافر د ده د مجاز نه چې د خلاف خبره وکړه د ده د مجاز نه کام د حکومت د مجاز نه غلطه خبره وکړه وروره دروانې د ټاپه لګي هم د طالب د مجاز نه غلطه خبره وکړه ټاپه دروان لګي هم د مجاهد د خلاف خبره وکړه وروره دغه د مجاز او دغه د سره برابر نه وه په تا باندې وروره صاحب ټاپې لګي ځکه د حق ودې غواړي چې د حق اواز بند کړي دا د دې ټول عمر همداسې تېر شو ته چې د هر یو دپاره چمچهګري کې هر یو دپاره ایتي کې صاحب مهربانه چې هر څه یې ملحد یې که هر شی خو د دې لپاره دا کوه دا به راته وایي چې سور سلام هم که ته په دې فیسبوکونو باندې ګورئ تاسې او تاسې دا هم وکاته چې دغه زمونږ او ستاسې په وطنونو کې دا بعضې علما څه رقم خبرې کوي چې نه وروره قرآن ته ورته دي نه وروره حدیثو ته ورته دي د ځانه خبرې کوي صاحب مهربانه دې شیانو ته ناست دي نو خبره دا ده چې زمونږ زه خو اول غږ په دغه پړنۍ کې چې څومره افغانان دي په دې غږ کوم چې ستاسې وظیفه دا ده چې د دلته راوچت شئ پر امنه مظاهرې وکئ او دا ووایي چې زموږ په وطن کې موږ جنګ بس کېدل غواړو موږ جنګ نور نه غواړو په وطن کې وروره زما ماشوم وژل کېږي وروره ملا مې شهیدان کېږي وروره سر کور درس وروره ملي اردوم ټول دغه شانې حل دی که چېرته موږ راووتو زموږ ستاسې په وطن کې وروره جنګ بس کېږي او که دومره هم در کې غیر لږ د دې توري نه خو به لږ غیرت وکړئ که نه هغه تورې چې یو مړ کړو د دغې نه خو لږ غیرت وکړئ د تورانو پورې م خاندل چې یاره دا تور دی او دا دی موږ سپین یو او موږ وروره تاریخ لرو دا لرو هغه لرو
ته تاریخ لري که هغه تاریخ لري تورې هغه داسې په مڼا نه راوځي داسې په جرأت باندې وروره خبرې کوي زمونږ او ستاسې په وطن باندې وروره 19 کاله درته بمباریان یې وکړه ستا بچي مړه کړه ستا وروره ستا وروره نه یې د کار سړی پرېښودو نه یې د یو شی پرېښودو موږ دلته وروره وا د خولې نیولې ده او په پیسو باندې لګېدلي وو موږ ته غیرت موږ به ایمان تېر کړو چې په خپل وطن او په خپل خلکو باندې د غیرت او دغه نه کوو بس صرف دلته پراته یو صاحب رابانه چې پیسې وګټو به دا زموږ ایمان او دغه دی والله کې په دې باندې ته زما نه جنت ته لاړ شي پوه شوې په الله کې نه جنت ته لاړ شي په دې شي نو افغانانو زما هم دومره خبرې وي نور هم د لاسه والله زموږ هم د لاسه نور نه کېږي چې دې خلکو دې ته لګیا اوسه مهربانه کانو ته خبرې کوه کوم چې په اروپا کې علما هستئ په سعودي کې هستئ په دوبۍ کې هستئ په امریکا کې هستئ د خدای ته به ورځئ او که نه د خدای لپاره د دې ملت دپاره راپاڅېږي خبرې وکړئ د دې ملت د غم دغه کوي چې دا ولې زموږ سره داسې ظلمونه کېږي رامیدان ته شئ دغه پستې ډوډۍ نورې پرېږدئ دغه د بینفټ دا پیسې نورې پرېږدئ د دې ملت غم وکړئ د خدای په قهر ککړه بس یې نور قسم په خدای دی چې موږ تباه و برباد یو همداسې لګیا دی بربادېږو وطن هم د بدبختۍ طرف ته روان دی وطن هم داسې حالت ته خدای نه قسم ونه رسېږه سومالیا چې بیا به لاسونه ټول ټکو دا د هر افغان وظیفه ده چې موږ او تاسې ملي قیام به اول ته افغانستان کې پکار زما خپل نظر دی که څوک یې کوي که نه یې کوي زما خپل نظر دی زه خپل نظر کې آزاد یم او دلته په اروپا کې چې څومره افغانان دي باید دې یو بل سره لاسونه زما دا خبرې دي افغانانو 3 کاله مخکې مې کړي 4 کاله مخکې مې دا کړي که موږ چېرته 10,000 کسان یو مظاهرې ته راویسته زموږ ستاسې په وطن کې جنګ بس کېږي آیا موږ یو ورځ د کار نه ځان نشو ایستې 10,000 کسان که موږ دغه ته راویسو د دې نه دا حق دی زموږ چې پوښتنه دې وکړو چې ورور ته زما په وطن کې د جنګ هم دا تا روان کړي خپله به دا شی بس شي او که نه داسې بس ورور ناست اوسئ قصه مهربانه بس همدا لایفونه به کوو دوه ورځې به ویډیوګانې کوو په دې دا زموږ مشکل نه حل کېږي نور هم په الله سپارمه دقه شان هندوانه راته پرته ده او قلارې ولې نه خورمه چې دماغ مې برابر شي خدای په امان